شیخ الحدیث او زما پشانت یو ادنا مسلمان د دې رای ودا اسلام دا شی نه خوښي د هر چا د علم او د عقل او د عمر د تجربي مطابق د هغې فیصله پکار ده د هغې رای به اخلي د دغه حال دی کوم ملکونو کې چې جمهوري نظام دی هلته اسلام ته نقصان ډېر رسېدلی او فایده ورته کمه ته رسېدلی او چې جمهوري نظام راغلی زمون اسلامي قوت لاندې را روان دی بره نه دی روان وجه دا ده چې په دې کې عدل او انصاف کول ډېر ګران کار دی زه ازادي غواړم اجي صاحب قرآن او سنت غواړي زم زما ښځه دې بار ګرځي دی وایي نه زما ښځه او زما خور چې محفوظ ده داسې د بل خور او ښځه محفوظ دی زه یم نه زما خپله خوښه ده زما د ښځې خپله خوښه ده دی وایي نه که نه قرآن چې وایي 22 سپاره کې وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى ولذا 22 سپاره کې دا قرآن هوا ته راغلی که انسانانو ته راغلی دله زه نه کنه دا خو د قرآن فیصله ده زما د جمهوري نظام فیصله ده زما جمهوریت زما دا خوښه ده چې زما د ښځې خپل اختیار دی که ما خوښوي که بل خوښوي دغه جمهوریت دغه شی ده نور پکې څه نشته نو ګورئ تاسو ګورئ کله چې اسلامي حکومتونه جمهوریت ته راغلل نقصان دا دی نن اسرائیل سترګې دومره سرې شوې چې بیګا بله ورځې په شام هم بمونه وغورځول د شام په دارالخلافه هم وغورځول سترګې سرې دي هغه له پته لګي چې کومه لشه وه هغه د عمر د ابوبکر د خالد ابن ولید د عبدالله بن حذافه هغه مو ترېنه ختمه کړې ده تش دا اوړی چې ختم شي او جمع شروع کېږي نو دغې مچیګانو نه بل یو شی جوړ شي څه ورته داسې وایي چې ماکوان هغې ته پته ده چې د محمدیانو نه ماکوان جوړ کړي دي ماکوان تسبیح به زه راړئ خو که د جهاد ټکی دې ورته کولو نو داسې مړه پرېږده جهاد سره به بیا ګورو جهاد سره به بیا ګورو یاره وایي د خپل ځان صحیح کا خپل ځان صحیح کا و چې ځان دې صحیح کو وایي جهان به صحیح شي نو بیا خو پیغمبر صحیح و پیغمبر سو جواب راکړي پیغمبره ټول وایي پیغمبر سو الله ورته وایي قم فانذر قم پاسا کینما نم ورت اخلی یا ایها المدثر اے کمبل کی ځان راغونډون کیا یا ایها المزمل اے صدر کی ځان راغختون کیا قم فانذر پاسا خلق ویروا محبوب مبارک میں وہی سنگ خلق ویرو چان شروع کما گوری رب ورتوی وانذر خلق ویروا ورب سوک چان شروع کما انذر عشیرتک الاقربین